ادبستان اونیزه ادبي خپرونه د ادب، هنر او فرهنګ له دیاره. په دې خپرونه کې پر ادبي موضوعاتو سربیره مقالې، سپوږمۍ اصلي رنګ طلایی دی او نه اوبه په اوړي سړیږي او په ژمي تودیږي. لنډې کیسې په دربار کې له پخوا لا ډیر سیاست پوهان وو، نو نوموړی د آسونو د ډیکلومې اوښکې مې راوري په لمن کې وړم به یار لره دا ستوري ترنم او اونیز ادبي جریانونه درته خپروو. کې جسمر کړه ویل زړه سرا ډیر شو کنا د حسن ادبي بهیر داناسته د هغه خدای بخلی شهید. دا خپرونه هر چهارشنبه د سهار په 9:30 له حریت رادیو څخه اوریدلی شئ. ادبستان درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د حریت رادیو د خپرونو په لړ کې د ونیزې ادبي او فرهنګي خپرونې ادبستان واره رسېدلی. د دغې اونۍ په ادبستان خپرونه کې مو د پوهنتون له استاد ښاغلي عزتالله نورزي سره د لهجو په اړه مرکه ثبت کړې ده. ګړدود یا لهجه له دوه کلمو جوړه ده. ګړ وینا ته وایي او دود ډول ته وایي. ګړدود یعنی د وینا خاص ډول، د یوې ژبې یو خاص ډول. د خپرونې په دویمه برخه کې د صحنې په نوم مقاله را سره واورئ او د لنډې کیسې په برخه کې مو له وړې ځالې تر سترې نړۍ په نوم کیسه درته راوړې ده. کله به یې اسمان ته کتل او کله به یې په ځاله کې خپلو ناستو بچو ته پر څیره یې عجیبه خفګان خپور و. بچیان یې نوي په بڼکو راپټ شوي وو. په پای کې د رحمان بابا غزل را سره اورئ. چې هر دم له خپله ځانه ګریزان یم، هم په دا لکه دریاب د درو کان یم. درنو اوریدونکو، په تېره خپرونه کې موږ د ژبې په اړه غږېدلي وو. د پوهنتون استاد ښاغلی عزتالله نورزی را سره دی او نن به د لهجو په اړه راته وایي. د لهجو په اړه مشهوره خبره ده چې که ژبه ونه فرض کړو لهجې څانګې دي، پرته له لهجو ژبه نشي رامنځته کېدی. استاد محترم، د لهجې په اړه راته ووایاست، لهجه څه ده؟ مننه، خوشحاله اوسئ. د حریت رادیو کارمندانو، تاسې او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ګړدود یا لهجه له دوه کلمو جوړه ده. ګړ وینا ته وایي او دود ډول ته وایي. ګړدود یعنی د وینا خاص ډول، د یوې ژبې یو خاص ډول. په لوی سر کې ګړدود د یوې ټاکلې جغرافیې، د خلکو یا د یو اقتصادي یا د ځانګړي عمر لرونکو خلکو د ګړیدا یو خاص ډول دی. دې ته ګړدود وایي. معمولا موږ چې اوس د لهجې د ګړدود په اړه بحث کوو، ذهن ته مو جغرافیاوي توپیرونه راځي. مثلا د یوې سیمې خلک یوه لهجه یا ګړدود لري او د بلې سیمې خلک بل لهجه یا ګړدود لري. تاسو اقتصادي او د عمر توپیرونه هم یاد کړل؟ په خپله په لهجه کې جغرافیه او اقتصاد او عمر چې دی دا مهم رول لري. کله چې بالخصوص پښتو ژبه کوو، فرض کړو پښتو ژبې جغرافیه چې ده غرنۍ ده، یو له بل هغه قومونه چې دي لرې فاصله کې پراته دي. یعنې د جغرافیې پر اساس باندې د پښتو ژبې ګړدودونه زیات شوي. کله چې جغرافیه لرې شوي یو د بل نه، یو د بل له کلتور، یو د بل له ژبې نه لرې پاتې شوي، نو ګړدودونه هم منځته شوي. همدغه ډول اقتصاد په ژبه باندې ډېر مهم رول لري. هغه څوک چې اقتصادي ځواک ولري
د هغې په غږ کې توپیر راځي، یو خاص ډول رامنځته کېږي. دا هم یو ګړدود دی. یعنې تاسو وایئ چې پر جغرافیه سربیره د اقتصادي د عمر او نور توپیرونه هم اغېز کوي پر لهجو باندې. تاسو غرونه یاد کړل او لرې سیمه مې یاد کړې. پخوا وختونو کې چې پښتانه قبایل په مختلفو سیمو کې پراته وو، ترمنځ یې اړیکه کمه وه یا خورا کمزورې وه. اوس چې امکانات ډېر شوي دي یا که ووایو د ټولنیزو رسنیو په منځ راتګ دغه اړیکې سره نږدې شوي دي، دغه نږدېوالی په لهجو اغېز کولی شي؟ کله چې ټولنیزې اړیکې نږدې شي نو لهجې هم ورو ورو ضعیفه کېږي، معیار خواته هڅه کېږي، یوه ځانګړې لهجه رامنځته کېږي، هغه ډېرې لهجې ختمېږي. نو دا طبیعي ده چې کله راکړه ورکړه، کلتور او خبرې اترې سره نږدې شي، قومونه نږدې اړیکې ولري، لهجه یووالي خواته تګ کوي. د لهجو د اهمیت په اړه راته ووایاست. لهجې د یوې ژبې د ویونکو لپاره یا د یو ملت د کلتور لپاره لهجې څومره مهمې دي؟ دا چې ګړدودونه د یوې ژبې د هویت څرګندونه کوي او ډېرې لهجې هم د یوې ژبې نمایندګي کوي، دا مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. د زیار ساده فورمول پر اساس باندې چې د یوې ژبې د ویی رغونې یا د یوې ژبې د ویی پانګې 25% لهجې دي، یعنې هغه ژبه چې ترې جوړه شوې ده یا کله چې موږ ویی رغونه کوو، یو شي ته نوې نومونه کوو، هغه زیاتره وخت موږ له لهجو نه کوو. همدغه ژبه ده چې د لهجو نه بډایه شوې ده. همدغه خلک چې کله ګډي په بیلو بیلو ګړدودونو کې موږ کولی شو هغه خپل غږونه، هغه خپله ژبه د معیار په خوا هم وهڅوو، یعنې د پردۍ پورونې نه خلاص شو، په خپله ژبه کې بدیل ورته پیدا کړو. موږ ډېر داسې کلمات لرو چې اوس په بهرنۍ ژبه کې یا د نورو ژبو کلمات کاروو. مثلا د کندهار په ګړدود کې د پینۍ کلمه شته، موږ ورته کائنات وایو، او داسې نورې ډېرې کلمې دي چې په ګړدودونو کې شته، یا تروړل کلمه ده. ډېرې نورې کلمې شته دي چې موږ یې په ګړدودونو کې لرو، ولې پر ځای نورې کلمې کاروو. که چېرې موږ دې وخت پاملرنه وکړو نو موږ خپله ژبه د همدغې له لارې غنا کولی شو. همدغه ډول ګړدودونه چې دي زیانونه هم لري، منفي اړخونه هم لري. د اوس چې د پښتو ژبې لیکدود تر اوسه ستونزې لري، یو واحد لیکدود نه لري، هغه همدغه د ډېرو لهجو شتون دی چې ویونکي هر یو هڅه کوي چې خپل ګړدود د معیار په توګه وکاروي یا خپل ګړدود یې د معیار په توګه نیولی دی، نو د معیار هڅه نشي کېدلی. څو ځله د معیار کېدو یا د ژبې د معیاري کولو هڅه شوي خو ناکامه شوي. لامل یې د زیاتو ګړدودونو شتون دی. ډېره مننه استاد محترم. د لهجو د منځته راتګ په اړه ووایاست. دا یو مهم بحث دی چې لومړی ژبه رامنځته شوې ده یا ګړدودونه؟ ژبه وي، موږ که فکر وکړو لومړنۍ یوه ژبه وي، د ژبې خورې شوي دي، بالاخره یا د هغې ګړدودونه دي په جلا ژبه باندې اوړي. کله چې ژبه مثلا پښتو ژبه د خوستی لهجه، که موږ فکر وکړو د مرکزي لهجې کسان به کم د خوست په ګړدود باندې پوهېږي، نو کله چې ډېره لرې شي بالاخره هغه په یوه خاصه ژبه باندې اوړي. نو د پښتو ژبې د لهجو هره ژبه لهجې چې رامنځته کوي دوه ډوله لاملونه لري، یو داخلي لاملونه دي، یو خارجي. په داخلي لاملونو کې خپله فونولوژیکي عملیې دي، د ځینې ګړدودونه چې رامنځته شوي دي واویلونه دي په نورو واولونو باندې، ځینې کانسوننټونه دي په نورو کانسوننټو باندې اړوي. مثلا پښتو کې د مور کلمه یو اول دی، د واو په یې باندې په ځینې ګړدودو کې اوښته دي په میر باندې اوړي، یا راځه کلمه ده چې موږ یې په معیاري کې کاروو په ځینې ګړدو کې راڅک کلمه باندې اوړي، یعنی موږ یا زیاتونه کې یا همرنګي راځي یا نه همرنګي راځي. ګړدودونه چې رامنځته کېږي یو دا داخلي عوامل دي، دویم یې خارجي عوامل دي چې هغه د نورو ژبو سره تماس دی. کومه ګړدود چې قومونه چې د نورو ژبو سره اړیکې لري یا د هغې سره تماس لري، دوی په ګړدود اغېزه کوي. یا جغرافیه ده چې مرکز نه لري وي، دوی یو خاص ګړدود رامنځته کوي. همدغه ډول مستعمره ده چې کله یوه ژبه یې مستعمره کوي، دوی په ګړدود کې اغېزه راځي. که د پښتونخوا خواته موږ وګورو زیاتره انګلیسي کلمات کاروي، هغه ژبه ګړدود یې بیخي بل ډول اوښتی. ډېره مننه. تاسو وړاندې خوستی لهجه یاده کړه. په پښتو ګړدودونو یا لهجو کې یوه خبره د ویش هم ده. په ټوله کې دغه پښتو ژبه په کومو لویو ګړدودونو ویشل شوې؟ دا ویشنه په بېلابېل ډولو باندې ترسره شوې. پښتو ډېر ګړدودونه لري، خو په لوی سر کې په دوه باندې هم ویشل شوې چې دا یو ختیځ او لویدیځ ده چې د ځینو حروفو په اساس باندې ډلبندي شوې. خو ځینې ویشنه چې ده هغه په درې ده چې یو مرکزي ده، ختیځ او لویدیځ ګړدود دی چې هغه مرکزي لهجه تر ډېره حده موږ په لیکدود کې کاروو. د یو بحث په د معیاري لهجې یا معیاري ژبې ده، یا که ووایو تر ډېره پورې پښتنو لیکوالانو هڅه کړې ده چې دا معیاري کړي. دا معیاریتوب څه معنی؟
معیاري ژبه یا ګړدود هغه دی چې د ټولو لهجو کسان په دې یا د ټولو ګړدودونو کسان ویونکي په هغې ګړدود باندې پوه شي. که موږ د مرکز ګړدود فرض کړو، د نورو ټولو ګړدودو کسان په همدې ژبه پوهېږي، په همدې باندې موږ لیک او لوست کوو، په همدغه زموږ رسنۍ کار کوي، همدغه زموږ ټکنالوژۍ کې کارول کېږي او دغه اسانه وي، ساده وي او په لیکدود کې موږ کاروو. هماغه لهجه موږ د معیار په توګه منلې. یعنی د معیارتوب لپاره یو اصل دا دی چې ټولو لهجو ویونکي پر یوې لهجې باندې پوه شي. داسې نه شي کېدای چې له ټولو لهجو یوه برخه راواخیستله شي او هماغه ژبه بیا معیاري شي. کېدلی شي په مثلا اوس موږ مرکزي لهجه د معیار په توګه تر ډېر حده کاروو، ځینې قواعد په مرکزي لهجه کې هم بې تفاوته ونیسو، په نورو لهجو کې هغه معیار موجود وي، د هغې نه استفاده وکړو، یا د هغې مرکزي لهجه کې د ځینو شیانو لپاره نومونې نه وي، د یوې لهجې نه موږ استفاده کوو، هغه خپل معیار، هغه خپل لیکدود ورباندې غني کړو. د معیاري لهجې په اړه خو تر اوسه پورې ښایي په پښتو کې معیاري لهجه نه وي. ستاسو نظر څه دی؟ پښتو کې معیاري لهجه شته؟ داسې نسبي یو لیکدود موږ لرو. موږ خو دوه ډوله ژبه لرو، یو ګړنۍ ده، یو لیکنۍ. ګړنۍ ژبه یا ګړنۍ لیکدود هغه چې دی وینا چې ده هغه د خپل هر چا حق دی. یو کس په خوستي لهجه باندې خبرې کوي، یو په وزیري باندې خبرې کوي، بل په کندهارۍ او بل په بل ګړدود باندې خبرې کوي. دا دوی خپل طبیعي حق دی، دا دوی خپل کلتوري او خپل جغرافیوي رنګ دی، همدغه د دوی نښه ده، د همدې په مرسته دوی پیژندل کېږي. د ځینو په باور خو په ویلو کې د لهجو رنګارنګوالی د ژبې ښکلا هم ده. ښکلا ده، بالکل ښکلا. مثلا د یو کندهاري لهجه یو ډول خوند لري، خوستي لهجه بېل خوند لري. که په خوستي کې ټپه واورو، کندهاري لهجه کې غزل واورو، یا ننګرهاریانو سره خبرې اترې وکړو، نو دا یې رنګارنګي د ژبې ښکلا هم ده. دا یې ښکلا ده. او د لیکدود دپاره بیا موږ یو نسبي لیکدود لرو چې هغه مرکزي لهجه ده، او ګړنۍ ژبه چې ده هغه بیا په لیکدود کې موږ په نظر کې نه نیسو. د پښتو ژبې لیکوالان په دې موافق دي چې دا نسبي مرکزي یا نسبي معیاري لهجه وکاروي؟ تر ډېره حده د دې هڅه چې کړې په فردي ډول یې کړې، هغه د یوه سند کسانو کړې ده چې دوی ډېر وخت هڅه کوي چې خپل لیکدود یا خپله لهجه چې ده د معیار په توګه ونیسي. که په دې باندې اکاډمي یا مسلکي خلک کیني او هڅه یې وکړه، بالخصوص د پښتو ژبې ټوله ډیټا ټوله کړه، په سپیلچکرونو کې وکاروي، مایکروسافت یې ورکړه، نو دا د لیکدود دپاره هم یوه لاسته راوړنه وي او یوه لهجه به د معیار په توګه هم ومنل شي. د معیاري لهجې لپاره پخوا کومې هڅې شوې دي یا داسې غټې غونډې جوړې شوې دي؟ څو ځله هڅې شوې، څو کاله وړاندې هم یو ورکشاپ څو ورځنی جوړ شو چې دا مسله حل کا، خو حل نشو. دغه نفخه هم شوې ده، څو ځله پریکړې شوې دي چې په لیکدود کې موږ څو غونډې شوې دي. بړګلۍ ده، دغه نه مخکې د معرف خپل نصاب لپاره یو غونډه کړې، ځینې پروتوکولونه یې کړي دي چې د معیار په توګه ومني، خو متاسفانه تر اوسه پورې نسبي عملي شوي دي. کومه نسبي معیاري لهجه چې استاد محترم تاسو یادوئ، ډېر خلک په دې نسي قانع کولی، یا هغه خلک چې وایي دا ژبه نسبي معیاري ده، د نورو لهجو ویناوال یا مخالف لوری نسي قانع کولی چې دا باید مرکزي او معیاري لهجه شي. په اوس وخت کې داسې امکانات شته چې یو داسې صحنه جوړه شي، یا داسې غونډه راوبلل شي، یا پښتو لیکوالان ادیبان کیني او یوه کوټلې پرېکړه وکړي چې دا نسبي معیاري په پوره معیاري لهجه واوښته. دا ډېره اسانه مسله ده. که چیرې د ژبې لیکوالان، څېړونکي او ژبپوهان راغونډ شي، او تر ټولو مهمه دا ده چې لومړی د پښتو ژبې ټوله ډیټا ټوله کړه، هماغه تحلیل کړي، د هغې پر اساس باندې پرېکړې وکړي او په مایکروسافت او سپیلچکرو کې وکاروي، نو دا زموږ د معیار په توګه ومنو. که چیرې دا کار ونه شي او موږ پرېکړې وکړو، بیا هم زموږ د مکتب شاګرد چې دی، د هغې سره بیا هم په ذهن کې هماغه افغانۍ مفکوره شته ده چې څه ولیکم که ښه ولیکم، ښه ولیکم که ښه ولیکم، زړه ولیکم کړه ولیکم، ځکه دا یې په لهجه کې اوري. او دا کار د معیار دپاره په نورو ژبو کې هم شوی. اوس د انګلیسي ژبې بوک چې دی په دوه باندې لیکل شوی، خو په حقیقت کې یو واو دی. یعنی پرېکړه یې کړې، په مایکروسافت کې کارولې، کله چې هلته یې د مکتب شاګرد لیکل کا، که یو باسواده کا، یو څېړونکی کا، هغو ته یو آپشن ورکړي چې ستا اصل دغه دی، یعنی دا یې ډېر په راحت باندې خپل لیکدود بشپړولی شي. نو دا په هغه صورت کې چې موږ باید ټول لغاتونه یا د لیکدود یا د املا بڼه له سره تغییر کړو؟ نه تغییروي، نه، یوازې ټولوو، هلته د اصل په توګه یو نیسو چې د اصلي بڼه څه ده. خو په دې اصل یو لغت باندې توافق سخته نه دی د ګڼو لهجو د ویونکو له لوري؟
وینا خو چې دا د هر کس خپل نه نه په لیکنۍ بڼه که موږ فرض کوو یو لغت په پام کې نیسو بیا د درو یا ګڼو لهجو لیکوالان یا ادیبان د دې ناستې او په دوی باندې په دلیل باندې دا په منو چې دا له دې وروسته په ډېر شکل لیکو. دا ډېر کم کلمات دي دا چې موږ تفاوت کې راوړو یا په ژبه کې بیل بیل کارول کېږي دا ممکن ته 2.5 کلمات وي. نو دا 2.5 کلمات چې کله موږ یو ځل وګورو او یو پرېکړه ورباندې وکړو لیکوالان څېړونکي ورباندې وکړو نو د لیکدود ستونزه ټوله حل شوې. په اوسني وخت کې چې ټکنالوژي او ګڼ نور پرمختګونه سوي یعنې د انسانانو ترمنځ د ټولنیزو اړیکو لپاره خورا اساني رامنځته سوې ده. ګڼې ژبې له منځه تللي د لهجو په اړه ستاسو رایه څه ده؟ لهجې هم د ژبو په څېر له منځه ځي او که نه ثابتې پاتې دي؟ لهجې هم له منځه ځي. کله چې ښاري ژوند پیل شي هلته بیا خلک هغو ژبې ته ترجیح ورکوي چې په هغو باندې لیکل وسوي. بل په ځانګړي ډول رسنۍ او ټکنالوژي چې دا په دې کې ډېر مهم رول لري. رسنۍ په هغو ژبو باندې لیکل کوي یا نشرات کوي چې هغه نسبتاً یو نسبي معیاري وي. نو خلک هماغه تعقیبوي خپل ګړدود ورو ورو ګوښه کوي. بالاخره هغه واحد ګړدود ته هڅه کوي چې هغه یو نسبي معیاري ګړدود وي. ډېره مننه استاد محترم د پوهنتون استاد ښاغلی عزتالله نورزی چې د لهجو په اړه راته غږېدل. خوشحاله اوسئ. تاسو ته ښه وخت. سنگر سنگر داري او غرونا سنگر سنگر داري او غرونا دلتا مات پړو. د خپرونې په دغه برخه کې د صحنې په نوم مقاله را سره واورئ. حاکم نظام چې د شریعت شو حاکم نظام چې د شریعت شو واک د دستور واک د دستار دی شین او زرغون. او د لنډو کیسو په برخه کې له وړې ځالې تر سترې نړۍ په نوم لنډه کیسه را سره واورئ. له وړې ځالې تر سترې نړۍ. کله به یې اسمان ته کتل او کله به یې په ځاله کې خپلو ناستو بچو ته پر څېره یې عجیبه خفګان خپور و. بچیان یې نوي نوي په بڼکو راپټ شوي وو. لا یې له خپلې ځالې بهر نړۍ نه وه لیدلې. تل به خوشحاله و یو بل سره په مستۍ بوخت وو. خو مور یې چې بهر نړۍ لیدلې وه او ژوند یې پکې کړی و له دې ډېره وېرېده چې بچیان به یې په دې نړۍ کې څنګه ژوند او ګزاره کوي. مرغه ته یې مخ ور واړوه. ورته ویې ویل مخکې له دې چې زموږ بچیان له خپلې ځالې ووځي او دې نړۍ کې ورګډ شي باید خپلې ځینې تجربې ورسره شریکې کړو. هغوی ډېر معصوم او په خپلې نړۍ کې مست دي. باید د دې نړۍ له رازونو او په دې نړۍ کې د ژوند کولو هنرونه ورزده کړو. هغه هم ورسره ومنله. ځالې ته لاړل او بچو ته یې وویل نن موږ ټوله کورنۍ په ګډه چکر ته ځو. تاسو سره ځینې خبرې لرم. بچو چې دا خبره واورېده نو بېلابېلې پوښتنې وکړې. خو مور یې یوازې د تیارېدو ورته وویل چې ژر تیار شئ تر څو په چکر روان شو. وروسته له تیارېدو ټوله کورنۍ یو ځای روانه شوه. بچیان حیران حیران یو بل ته ګوري ځکه دا یې په ژوند کې یوه نوې خبره وه. دوی تر اوسه له ځالې بهر نه ووتلي. دوی یوازې یو بل کتلي وو او تل به یې یو بل سره ځانونه پرتله کول چې زه له تا ښکلی یم او بل به ویل چې نه زه له تا ښکلی یم. له ځالې بهر ورته هر څه ډېر جالبه وو. هر څه ته یې په ځیر ځیر کتل. یو بچی چې خپل مور او پلار او نورې مرغۍ تل د الوتلو په حال کې کتلې وې له خپلې مور پوښتنه وکړه چې موږ ولې نشو الوتلی او تاسو الوتلی شئ. مور یې وویل په ژوند کې هر څه په خپل وخت پیښیږي. تاسو د ژوند هغې پړاو ته نه یې رسېدلي چې والوځئ. پر مخ روان و. په لاره کې یوه مرغۍ مخې ته راغله چې په خاورو ککړه وه او د بدن ځینې بڼکې یې لوېدلې وې. له دې ډلې څخه یو بچي په کړس کړس وخندل. ویې ویل مور جانې هغه وګوره هغه مرغۍ څومره بدرنګه ده. مور یې په دې خبرې ډېره خفه او غوسه شوه. ویې ویل هیڅکله باید په چا پورې ونه خاندو.
زموږ غرور باید زموږ پر شخصیت وي، په خپل باطن وي، ځکه چې شخصیت او باطن موږ جوړو، ظاهر جوړول خو د الله کار دی او الله هیڅ کله بدرنګ چیز نه جوړوي. مرغۍ خپلو نصیحتونو ته دوام ورکړ. باید هیڅ کله چا سره په بد وخت کې ملګرتیا پرې نږدئ، هیڅ کله له چا ډیره تمه مه کوئ، تل بې تمې ښېګڼې وکړئ، د چا د اوښکو او خفګان لامل مه کیږئ او تل خلکو سره ښه کوئ، ځکه دا نړۍ خو خلکو ته اړتیا لري، بد خو هر چیرته پیدا کیږي. په دې خبرو سره ټوله کورنۍ روانه وه او مزل یې کاوه. لاره کې یو ډیر ښکلی بڼ مخې ته راغی. دوی هم د مې لپاره یو څو دقیقې هلته کېناستل. هلته وړاندې د مرغۍ یو بچي د الوتلو کوښښ کاوه، خو بیرته راغورځېده. د مرغۍ بچو ټولو په یو وار هغې پورې وخندل. ویې ویل: مور جانې، هغه وګوره، هغه مرغۍ نشي الوتلی. مور یې په ډېر خفګان سترګې ور واړولې او ویې ویل: هغه مرغۍ په ژوند کې یو پړاو له تاسې مخکې تللې، د الوتلو په کوښښ لګیا ده، تاسو لا د هغې پړاو ته نه یاست رسېدلي. آیا تاسو الوتلی شئ؟ بچو چې نن ډېر نصیحتونه اورېدلي وو نور ستړي وو. مور ته یې وویل: بس نه دی مور جانې، نن مو ډېر څه زده کړل. مور یې ورته وویل: سمه ده، خو دا باید په پام کې ونیسئ چې ژوند د مبارزې دویم نوم دی او په دې مبارزه کې تل له نویو پیښو سره مخ کیږئ. باید هر څه ته آماده اوسئ او خپل ځان هیڅکله له لاسه ورنه کړئ. ټول ارزښتونه نور به محفوظ وي، زموږ سرحدونه نور به محفوظ وي، زموږ سرحدونه په خپل وطن مو بیا خپل اختیار دی، شین او زرغون. اوس هم د رحمان بابا غزل اورو. چې هر دم له خپله ځانه ګریزان یم، هم پدا لکه دریاب د درو کان یم. مرګی تریخ دی چې ژوندون د چا شیرین شي، زه خرسند د یار تر وصل په هجران یم. نادانی می دانایی شو لکه تپل، په ناپاکو ګوهره کې پاک دامان یم. چې د نفس د حرس ملک می مسخر کړ، چې د نفس د حرس ملک می مسخر کړ، په هوا د پاسه تخت د سلیمان یم. تن می څکړي چې زړه یار را څخه یووړ، بېهوده د خالي خونې نګهبان یم. لکه ګل چې په نار مات کړی اویزاند وي، زه هم هسې د ژوندو د مړو ترمیان یم. کله ځان راته ولي کله عاصي شي، کله ځان راته ولي کله عاصي شي، نه خبر په خپل کمال نه په نقصان یم. خپل جانان می هسې نقش دی په زړه کې، خپل جانان می هسې نقش دی په زړه کې، نه پوهېږم چې رحمان یم که جانان یم، نه پوهېږم چې رحمان یم که جانان یم. درنو اوریدونکو، د دغې اونۍ ادبستان خپرونه پر همدې ځای راټولوو. تر بلې خپرونې ښې چارې. ادبستان اونیزه ادبي خپرونه
د ادب، هنر او فرهنګ له دیاره. په دې خپرونه کې پر ادبي موضوعاتو سربیره مقالې، د سپوږمۍ اصلي رنګ طلایی دی او نه اوبه په اوړي سړیږي او په ژمي تودیږي. لنډې کیسې په دربار کې له پخوا لا ډیر سیاست پوهان وو، نو نوموړی د آسونو د ډیکلومې اوخ کی می راووري پلمن کې وړم بیار لردا ستوري ترنم او اونیز ادبي جریانونه درته خپروو. کی جسمر کړه ویل زړه سرا ډیر شو کنا د حسن ادبي بهیر دا ناسته د هغه خدای بخلي شهید. دا خپرونه هر چهارشنبه د سهار په 9:30 له حریت رادیو څخه اوریدلی شئ. ادبستان